چې د پیریانو نو او استثناء دلته منفصله ده. دلیل د هغې دپاره بصري صاحب دپاره لفظ د کان دی وکان من الکافرین، او بل ذکر راځي چې وکان من الجن او د پیریانو نه، او دارنګه فرشتو باره کې راځي چې لا يسبقون لهم بأمره يعملون او لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. بیل ته عصیان څنګه وکړه؟ استدلالات حسن بصری رحمت الله علیه راجح او قوی دي، اگر که جمع غفیر خلاف ولاړ حسن بصری سے وہ سعید بن جبیر دا قوی دی او دا پیریان دا ابو الجان کنا دا پلار بل موجود نسو کوئی چه ابو الجان دا پلار چه خبرس نمیگی و دا پور نمی خبرس نمی دا و قول راجح دا دی چه بخبل ابو الجان پا قول دا غچا کے چه دے دا جنگ استدلالات دا حسن بصری سے بعض مجاب دی لگا کان من الکافرین علماء چه استثناء متصل آخلی جواب دا کئی کانا پمانا دا سوار سر دے وسوار من الکافرین، او کانا مانا کانا فی علم اللہ من الکافرین، دارنگی وکانا من الجن جواب دا کئی سوار من الجن بے پیرے ہو گرزے دا او دا پیریانو نکو گرزے دا. ابل سجدہ و نکڑا نو هغه یو قیاس کړیو خلقتنی من نار و خلقته من طین، هر هغه چې مخلوق من نار دی افضل دی د مخلوق من طین، نو نتیجه خپل دا شو چې افضل من آدم دی، ولی ما ته سجده نه کوي. نو دا قیاس منطقي کړل دی، قیاس منطقي دا قیاس منطقی کړه دی. د دیو جن حسن بصری رحمت الله علیه فرمای اول من قاس هو ابلیس وكل من يقيس فهو يلحق بابلیس في النار. اول منطقی قیاس ابلیس کړه دی، او څوک چې منطقی قیاسونه کوي د ابلیس مرګره وي جهنم کې. همغه تاسو ډیر په خوان وایو دا خشه نه دی منطق وای وای فقط د مقابله د ال زیغ د پارا دا په شکل د متممات او چې پدې کې محافظت د آفات او خارجيه او ناراضي بس نور خ علم نه دی. القول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق، سیوطی رحمت الله علیه د منطق په تحریم کې تکل دی چې جائز بالکل نه دی. دا پدرینیم سو سنه کې زمانه د شهرت د فقه او د علم حدیث وا يهوديان او عیسویان ویریدل کدا مسلمانان د خپل حدیث او د فقه او د تفسیر دومره خدمت کوي لکه دانن چې لګیا دي، نو دا مونږ نشو خرابولې. نو به د عثمان باندې یو فلسفي او منطقي مولا د یونان نران ک په مسلمانانو کې، نو بنیاد د دې منطق زمونږ په دې دین کې کفر وي خیره دا کفار راته کړی، او صرف د غرض د پاره اراده نکړه دا مسلمان کما اهل علم دی په فلسفه او منطق ریاضیات او اختشی او علم د فقه او د تفسیر او د حدیث او دوین احتشاش هغه څه وشو په دې مرام کې هغه کامیاب شو. او ګورا طالبان دی او علما دی او په دې په درس او په تدریس او په دې اخطا طالب ټول عمر هم دې کې تیر کې چې فارغ شي بیا د دې په تدریس کې تیر کې جمال کړه بازي چې دا سلو کالو قسم منطق درس کوي، نو ترخپو پوری وختان سپین شي په دې منطقو کې چې فقهي او مسالې پښتنه تنو کې، نو بیا منطقي مثال شي منطقي تا یو سړی راغی چې کور کې مګن وی کې پریوتی دا
او څوک وایي چې دې معلومي سبوکې دي دا سبوکې استلې کېږي منطقي ته ویلي دي سبوکې وباسه منطقي په دې څه خبره وه خدري نه وه کتلې نه یې کنس کتلې وی چې ستا دا مږه به خالي نه وي وی دا چې دې ګویي ته راتله یوه په ټوپونو یا به د مټه را روانه وه او هر یو چې وي بیا به د کوی دا سر خالي نه وي یا به سر پټو او یا به چې کم دی نو سوری و لوڅ به و پټو نو څنګه پرېوته او که سر یې چېرته سوری لرلو لوڅ و بیا به خالي نه وي دا مګه چې پرېوته یا به سر مخکې و یا به یې لکۍ مخکې وه بار تقدیر چارې وه بیا به خالي نه وي که سر یې مخکې و بیا به ورایستل خو چې دا قصه یې اوږده کړه دا مقتدی ورته وایي چې استاد دي چې زه داسې کونې پسې روان نه وم چې دې ټوپونه واله او که نه یې واله او که دومره نږدې روان وی خو ما به نه پرېښوده چې دا غورځېدی که نه زورک شرزي دا خو د دین مسلې ډې پیچیده یو ځل پوره معلومات د سوال وکړه نو بیا به جواب در کوم هېڅ ځان خلاص کړ نو په دې خو بیا نه پوهېږي د فقې په جزیاتو په حدیثو خو د سره ککړ نه وي آګاه نه وي قرآن کریم ته خو یې کښې نه هسې ګډې وړې وایي بیا نو دا علم وکئ فقط د الزیغ د مقابلې ده نو مرور پې وکئ کتاب یو هم مه پرېږدئ که یو کتاب هم پرېښودو هغې د تدریس په خدای تعالی بیا توفیق نه درکوي بس دا د استادانو انقطاع راشي بیا یې نه شئ یو هم دا مقصد نه دی چې منطق مه وایې ټول حاشیې ټول تفاسیر ټول کتابونه د اصطلاحاتو منطقونه ډک دي چې وایي نه وایي مطالعه دې نه جاري کېږي تشخیص د ذهن راولي فواید هم لري مقاصد یې مه ګرځه اول پاس ابلیس کړی و کل من یقیس فهو یلحق بابلیس فی النار د علی حدیثو د یو ملا بیان مې اورې د ترجمه کوله نو هغه پکې بیا د قیاس منطقي او د اصولي فرق نشو کولی فقهاو قیاس پکې را داخل کړ وایي چې څوک مقلدي او د فقهاو قیاس پسې ځینو دا به د ابلیس ملګری نو دی جاهل دی احمق دی دلته ابلیس چې کم دی فقهي قیاس نه وکړی د منطقي قیاس کړی قیاس تر قیاسه فرق لري او خو مقیس علت مشترکه حکم غواړي او دا اقترانی او وغیرہ قیاسات چې کم دي د دې خپل مقدمي دي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دا چې دا سجده وشوه کومه سجده وه نو دا وایي چې سجده حقیقي شوی وه وضع جبهې ده شوی وه خو حقیقتا باری تعالی ته شوی وه او آدم علیه السلام قبله ګرځېدلې وه آدم علیه السلام قبله ګرځېدلې لکه موږ تاسو سجده لګو او کعبه مبارکه ته پراته کعبه ته سجده نه لګي او کچا کعبه ته سجده ذاتن لګول نو کافر کیږي په کانه ته سجده لګول سجده خالق ته سجده او جهاد د قبله چې دین هغه بیت شریف وګړي نو آدم علی السلام جهت سجده ګرځیدل یو قول دا دی دویم قول دا دی چې آدم علی السلام سجده باری تعالی ته شوی و او سجود هم چراغه نو د آدم علی السلام ورته سبب جوړ شو لکه صلی لدلوک الشمس نو صلی لدلوک الشمس خدا نه ده د نور خطو ته بتمونس کې لیاقن کم لام دی لدلوک الشمس کم لام دی نو سجده خو دلوک الشمس نه وی په وخت د دلوک الشمس کې وی چې هغه سبب وی نو دې سبب ګرځیدلی او دریم قول دا دی چې سجده دلته مصطلح معنا باندې نه دی بلکې مراد د سجدې نه انحناء ده مراد د سجدې نه انحناء ده انحناء وته کړی و څلورم قول دا دی چې سجده مصطلح مراد شي چې جبهه علی الارض خدا جائزه وا په ما سبق اممو کې تعظیما عصر النبی صلی الله علیه وسلم زمون په دین کې سجده تعظیمی ما سبق اممو کې سجده تعظیمی روا لکه یوسف علیہ السلام خوب قتل و انی رایت کوكبا والشمس والقمر رایت
ساجدین نو دای خوب کتل نور اس په مې ماته پسو یو لستوري بیا تعبیر داشه چې یو لستوري او لار یعقوب السلام او مور خو وفات شوی و ترور دا دواړه چې کوم حلل مېرانې مور وا نو آیت کې راځي ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا پټو یعقوب علیہ السلام او مور مېرانې د یوسف علیہ السلام ته پریوت سجدا په حال نه دا سجده تعظیمی وا او یوسف علیہ السلام ورته جهاد تعویل رؤیا یا زما د خوب دا تعبیر دا عموم کې راو زمون په دین کې سجده تعظیمی دا حرام شوا فرق بکوي سجده بنیت العبادت شرک تعظیم زمون امت کې حرامه باج کې وي زمون په دین کې سجده تعظیم شرک دا شرک نه حرام ده مخلوق کې پنیت د عبادت شرک دا پنیت د عبادت هغه کوم شرک وا په یو امت کې پنیت د عبادت روا شوی روا شوی نو یو سجده بنیت العبادت دا بل سجده بنیت التعظیم کا عزت کې سجده بنیت التعظیم هغه تر روا بنیت العبادت ورته شرک وا او بنیت العبادت ممکن شرک دا او دا سجده بنیت التعظیم زمون دین کې حرام شوا نو تعظیم او داغه په فرق کوي د عبادت یو شی چې شرک شي هغه به یو دین کې روانه وي سجدا بنیت تعظیم که زمون دین کې د شرک وګڼلا نو به څنګه قول کې چې سبق مو کې روا شی چې شرک شي خو بیا هر دین کې شرک وي شرک په یو دین کې نه روا کیږي البته بعضی امور نور دینو کې بروا او مونږ ته بنا رواوي نو حل حرمت مسله راتلې شي جواز عدم جواز خود شرک مسله په ټول دینونو کې یو حکم دی ناروا ده او اسکل ناروا شوی نو سجده بنیت العبادت هغه شرک په هر دین کې او سجده بنیت التعظیم هغه تروا او مونږ حرام شو په دې د دیوبند په علماو کې مفتی شفیع سے په معارف القرآن کې په دې ځای به وګورئ او دارنګي تفسیر روح المعانی د وخروا له سجدا د یوسف دی آیت دلان دی بیا مطالعه کوي دې دوه لیکلي دي چې مخکې امتونو به د چا تعظیم کول سجده تعظیمی به لګولا د دې سجدي تعظیمی په بدل کې زمون امت ته تقبیل الید راغله ده بدل کې سره راغله تقبیل الید راغله نو سجده حرام شو او تقبیل د ید رواشه دوه درشه حدیثو کې صحابه په خپلو کې د یو بل صحابه د نبی علی سلام تابعینو د صحابه مستند حواله سره شتري په دې باندې چې د یو بل لاس او خپل خپل کړی دي امام بخاری رحمت الله علیه یو کتاب لیکل په نوم د ادب المفرد پاغي کې باب لګي باب ما جاء فی قبلة الید به په کې درې احادیث وروړي بیا بل باب لګي باب ما جاء فی قبلة الرجل د چاخپیخ کول ولدام جایز دي د آدابونه دي نبی پاغي کې حدیث ذکر کړي صہیب رحم الله چې غلام د علی صاحب دې فرمایي رایت علیا ما ولد علی رضی الله عنه قبل ید العباس ورجليه د خپل تر عباس رضی الله عنه لاسونه خپل کړل ورجليه خپې وتخپل کړي ندار صحابي د بل صحابي کوي اس جرم نه دی فاتش انحنا بدون بلا دا بیا مکروه د فقرات تحریمی سره انحنا بدون تقبیلا هر شي تخپل درجه ور کوي سجده حرام شوا بنیت العبادت شرک شوا او دا انحنا چې کومه دا مکروه شو په کراهت تحریم سره او هغه انحنا چې بدون تقوی حدیث مبارک کی راضی ترمذی شریف حدیث دی اننحی بعضنا لبعض یا الله من خپلو کې انحنا کو قال لا نهر علی دا دلیل دا من کې حدیث باندې رااله نو ځوانه پیدا کړ قطعی ورته نشي ویلې دا مکروه تحریمی شو مکروه تحریمی په شان د حرام وي خو ثابت بالظنی وي منکر کافر نه وي دا فرق وي نو دا بعض طالبان دا مشران الله او د لاس د ورکلې پټې الګ ټیټیږي کنه نو اصل
اصل مکروه تحریمی دی طالب وکړه چې دا خپل نه کوي شو انحنا یا د کابل د خلکو رواج دی چې ستړي مشي کوي بیا د الاس داسې کوي دا انحنا دا د اعاجم کارو دا د فارس د بادشاہانو د مجوسیانو عملو هغه بخپل بادشاہانو تداسې کول نو د وجه د تشبیه د مجوسیانو په تحریمی او د وجه د انحي بعضنا لبعض قال لا منع على دا غینم مکروه تحریمی شو انحنا فاتح شو چې تقبل کیږي غ ثابت بل حدیث دی په تقبل کې من انحنا راضی خدای انحنا به تعظیمی نه استاپنیت کې دا سر ټټول بل تعظیم دا سر ټټول بل تقبل وی او تقبل بل تعظیم وی خبره پوه شو سر ټټول بل تقبل وی او دا تقبل بل تعظیم وی دینیت باندې وی او بعض علما لا کم تقبل رواقی بنیت التبرک رواقی تقبل بنیت التبرک تعظیم پکې نه کې تبرک نیت پکې نه وی جائز کیا سے حاصلوں بدی با دا څو مسلې په دې ځای کې چې یو مسله ابلیس من الجن کا من الملائکه او اختلافي شو دویمه مسله د دې سجدي وا چې په کومه معنا بدلتا یا خو آدم علی السلام قبله وا سجده لله تعالی وا او یا دې ورته سبب جوړ شویو سجده بمعنى الانحناء وا او یا سجده تعظیم سبق ما روا وا زمون دین کې حرام وګرځیدا نبی اسلام فرمایي کچره زما په دین کې یو اوخه لیوانه شویو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دیوال کې بندو دیوال دروازې پسې بند کړی و څوک بچ ورتلو خله به ورچولا محبوب چا ورته مو ورزا وینا دا ټول حیوانات دي کسدي دا ما پیجنی الا وسات الجن والانس د انسانانو د پیریانو بدکار چې مانه منکر دي ورغه چې ورغه دا سر کو د نبی اسلام په خپو کې سجده ولګولا صدیق اکبر سے براغه ویا رسول الله دا حیوان دی دا ته تعظیمی سجده لګي اجازه تو که چې مونږ هم د تو لګو علیه فرمایل چې چرته زما په دین کې سجده یو بل طرفه تعظیمی نو ما بخذو تامر کړي و چې سجده وکي خو نه دی روا نو دا حادث دلایل د منع شو چې سجده تعظیمی زمونږ په دین کې ناروا شو ابا اے امتناع من السجود نرى ابلیس د سجدینا واستكبر وزان وكان من الكافرين ان في علم یا كان فانا من الكافرين سپرا من الكافرين ایوه خبر دستاسو ذهن بوزم چې ابلیس مکالمه او د مطالبه د سجدي په ټیم کې چې جواب یو وروغه خبره وکړه خدای تعالی په دومره په قهر او په غضب هغه داوا ولید سجداونه کړه اذا مرتک اتم سفاره کې براش اته چې درته وکنو ولید سجداونه کړه دا تاسو ابلیس جواب ورکا خلقتنی من نار وخلقته من طین دې اور نه پیدا کړې زری د خټې نه پیدا کړم او په خبره تعالی په غوسه فخرج انک رجیم وې راټول اوس دا خبره چې خلقتنی من نار وخلقته من طین سجن کول سره خو متصل و نشړ کنه راوي ولی زمرتو سجده دی ولی ونکړه چې ما نو دی و خبر او خلقتنی من نار وخلقته من طین اور نه پیدا کړم دې د خټینا الکه ابلیس د سنه پیدا جن د اور نه دی کنه دی ممار جن من نار راضی کړه نو خبره غلطه کړي که خای کړي خبره خلقتنی من نارنا زره د پیدا کړ اور نه پیدا وکنه وخلقته من طین او دې د خټنه پیدا کړي نو خټنه پیدا نو ساده ملي بیان غوسه شورتا خبره د قران نه کړي دا انی خالق بشر من طین تعالی خپل نه فرمای بشر د خټنه پیدا کو
او ابلیس هم دا وی چې ډېر د خټه نه پیدا کړي. نو بیا ولی لعنت شي سجده و نه کار او وخت په دی الفاظ ورته. نو علما وجد بیان چې الفاظ د ابلیس خو برابرو د قران سره، خود دی ناولی مردار او رزیل دا الفاظ د بیا د وینا ډک، دا الفاظ د بیا د ویو، دا لهجه د بیا پدې بیا د وی باندې ورټه. نو اصلي چې د رټل شوی پدې بیا د وی او به ګستاخانه الفاظ باندې رټل شوی دی. دا دې د پاره قوایم چې بعض ځوانان شپورزم دا وایي چې نبی علیہ السلام ونی بشر مونږ ونی بشر. ګور چا انکار کړي چې نبی علیہ السلام بشر نه دی؟ قل انما انا بشر مثلکم. انکار چا کړي چې تدا چغه وایي؟ چا انکار کړي او چې منکر شي نصوص نه انکار دی کفر. خدا لهجه د ګوستا خدا د خبر روغه کې خو مرداري پنیت کې اصلیت ورکه کیفیت ځان سره کتب کلی دی وی بس خسړې و دین کې مونږ نه لکار زیات کړو. ویل مونږ نه وی دین کې لګه خواري ډیره کړو، بس مونږ په شان سړې و. الکه چې په شک کې خورش پنځګه زلری دنه ډډوزي خيږي څوک دین نشیدل او داغه د خلونو به د مشکو د عنبر او خوشبويان دي. یو صحابي په کور کې د نبی رسول الله پرتوا هغه ټول کلی کې د خوشبوئی روانه او سمي هذا البيت وببيت العطارين دې کور ته د عطاریه کور ولا ویل کېده. نو چې څوک دا بار بار وای مونږ غوندې دی مونږ غوندې دی، بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام صوم الوصال شروع کا، شواروزی روزه صحابه شروع کړه. ودا کوي ولی کوي وی تاسو کوي مونږ اقتدا کوو. نبی علیہ السلام فرمائے انکم لستم کمثلی، تاسو خو ما غوندې نه یې. دا ولی ځان نه نفي کوي؟ مثلیت ځان نه نفي نه کوي. الته مثلیت کمی ساوچ دلته مثلیت کیفی نفي کا چې ما ځان غوندې ما ځان ما غوندې کوي. فرق دې مو استاد. انکم لستم کمثلی ایکم مثلی، کم یو تاسو ما غوندې ده، کوم نشته استفهام انکاری دی. نو دا د دوی د لهجې د بیا د بوده ګوستاخ دی. چاوي چې نبی علیہ السلام ما غوندې دی ورته وای ترسک غوندې ترسک غوندې لکه ول فام بشر دی تم بشر څنګه خفه نه نه خو کافر زم مسلمان. نو تاسو کو جاخیلی او پیرام یا هغه ځان سره یو شی کې خیر دی چې ته مې د سک غوندې کړې خفه. د الفاظ د بیا د بودی ګور تاسو ته سورته هود او سورته یونس کې راشي پولس قومنا خپل پیغمبرانو ته چې هلاک شوی دي پته بیا د بای باندې مان ته الا بشر مثلنا. تاسو ته بار بار راشي یو خپل پیغمبر نه انکار کړي نو اوله دعوه دا وا مان ته الا بشر مثلنا، ته خو مونږ نه بشری. دا خپل پیغمبر د خپل ځان سره په بشریت کې هم مثل ګرځول په هر لحاظ سره دا اوله مقدمه د منکرین الرسالت دا چې څوک د رسالت منکر دی اوله مقدمه دا وضع کړي چې خو مونږ غوندې دا د منکرین د رسالت دعوه ده. نو ابلیس په دې بیا د لهجه باندې ورټلې شو. وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه، دی کی ترکیب کې سشتن ابا کی ضمیر فاعل دی جمله فعلیه ده، واستكبر کی ضمیر فاعل دی جمله فعلیه ده، کان کی ضمیر اسم کافرین په اعتبار د متعلق سره خبر شو. وقلنا يا اسكن اوه مونږه د علی السلام ته چوسی ګان ته وزوجو کو بیبستال جنہ فل جنہ ابا سکنتو کې تاسو کافیه جامع کې ویلې دي اختلاف ده، سو کې ظرف ګرځي سو کې مفعول به ګرځي، دوه امکان شته. او دا زوجو کا عطف ده اسن په ضمیری هغه مستتر باندې او عطف په ضمیر مستتر مرفوع باندې جائز نو بدون د تاکید بالمنفصل یا د نو د فصل نو تاکید بالمنفصل شو په ضمیر سره.
دا جمله فعلیه شو، معطوف علیه شو، کلا منها رغدا پی عطف شو، او لا تقربا دا جمله پی عطف شو. دا ټول مقصود بالنداء د یادمون شو، هغه مقوله قلنا فعلیه شو. اوی مونږ د ملائکه السلام سیګه تو بیبستا الجنه فی الجنه وکلا وخری منها یعنی فیها جنت. رغدن دا صفت د مفعول مطلق مقدر رغدن، رغد مانا وکثیرا خوراک پراخا، تاسو خو حیثو مکانی دی دا ظرف لپاره شو، جمله د شیطما ته مضاف شوی. ولا تقربوا الشجرة او منز دیکھیږي دغه ونه تا فتكونا من الظالمين فتصيرا من الظالمين. ظلم د تپما دوارین انفسکم بالخطا، ګینه شی بد هغه چې ضرر رسون کې به ځان نو خپل لره په خطا ځان ته تاوان ور کوي. مراد د سجادی قام کے شیو عبداللہ فرمائے مراد اغا غنم دانا دا دارا دا عبداللہ بن سلام ہم ابو الاحوال قائل امام قتادہ مقاتل محمد مقاب دی ټول قائل دی چې دا غنم بوټ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے اور روایت ابن عباس هم شتا چې مراد رینا لعنب انگورو. ابن جویج پر قائل نے حسن بصری کہ مراد د شجرینا تینوں انذر بوٹے ہو. علی المرتضی رضی اللہ عنہ قول دار کہ مراد د دینا کافور دی. ابی مالک الاشجعی فرمائی کہ مراد د دینا نخلا د کجوری بوٹے ہو. بنا اختلاف الاقوال تدایم مواغا د غنم بوٹی تدا. لا تقرب هذه الشجره منز دیکھیږي دی بوٹیتا یعنی بالاکل لا بالدنو المحض، دا خوراک پنت منز دیکھیږي یا سی نزدېکت ممنوع ہو. نو دا شجره صفت دا مفعول تقربا شو، ضمیر فاعل فعلیه دا عطف وسکون باندې قلنا یا آدم لا تكون من الظالمين فعلیه دا ضمیر اسم دے من الظالمین دا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. ازل د زوال پمانا، فازل مانا فازالما ازالهما انهما واذهبهما وابعدهما ويول وی خوزول لری کړه دې شیطان دې دواړو لرا. نو شیطان الله شهما مفعول مقدم اذهبهما ابعدهما نحاهما د زوال شوخه ازالهما. کله ذلت نشي نو حملهما على الذل، شیطان باعث په ذلت د دیبان. نو فازلهما الشیطان عنها عن الجنه یا عنها عن طاعت الله یا عنها عن الشجره فاخرجهما مما كان فيه. پس وسترستان دې دواړو لرا داغه نعمت کانا چودا دواړه فی پاغي کې نامه عبارت د نعیم نش. کانا فی جمله سله د ما شمجرودا انش ظرف لغو دا اخرج ضمیر فاعل هما مفعول به جمله فعلیه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. دا یو شوبه ځین ترازی چې لعنتی شنو فخرج وېستلش دا دوکې بیا څنګه ورکړه. نو سو کوئی چې وجدا د مار سره انډیوالی و د ابلیس مار بار تراوته ورته ما په خپل کې دنه کا دا دربان الجنه چې کم دي دا دربان چان دربان الجنه چې دی میونه ګوري دنه ملکار ده.
نو ابلیس دا حی مار مرګرتیا وکړه هغه خلق له وکړه ابلیس په دن نشه پر دروازه پټ را تیر شو رانه نه وته دا وسوسه لهما وسوسه وته واچول دا یو قول شوی دی مروی دی ابن مسعود عبد الله بن عباس ابو العلیہ وهب بن منبه محمد بن قیسنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ جواب دائی آدم علیہ السلام ہوا بی جنت کے چکروا دروازے و دیوال ترال اخوائیو قتل دیوال نہ بلار بارو دن مشافہہ شوا بس دو کئی ویدا کم بوٹی چی منشوی دا شجرت الخلد قاسمهما قسم و توقع قسم باللہ گوری شجرت الخلد آتنوی دا مخردہ دے ازبار گرزم تاسم دوکا کئی رو باسی مرئی چی پاتے شیدن نا پدی دوکا آدم علیہ السلام بیام نمانال آدم علیہ السلام دا شیطان نہ دے دوکا کڑی گوری دا خپلی بی بی دوکا کا کوئی نہ مانالا وسرا اینا نا زم ممنوعیم دا دینا بس چیزا ہوا بی بی دا بی بی گنگو سے چکم دے دا بیا نیکانا متن شوٹنگی دے سنگل چی سر کی دی او دا پوس دی نو دا بیا ډیر کار رواني دې کار خراب نو هوا بی بیا آدم علیہ السلام تا بس دا پوس شروع کړل چې ګوره دا خبره رښتیا نه ډیر تاکي قسمونه یو کله قسمونه راته وکړه کنه ګوره هغه متل چې وکړو نو بس دا بی بی نه مجبور شه نو دا راغه نه مجبور شه ابن اسحاق کوئی وسوسه فی قلبهما تعالی حکمت پدې کې بهر شړل شوی دی خو پزړه کې وسوسه ورته واچولا فاخرجا پس راوستل شیطان هما دی دواړه مما داغه نعمنا کان فی نعیمنا وقلنا بتو من دلرا کشی انزلوا نو دی خود وکسانو دا چاته نو اشاره په کې آدم علیہ السلام ہوا بی بی ترا او دارنګ ابلیس او دې مار ترا ابلیس دا ټول تامر شو کوشي بعضکم لبعض عدو بعض استا سے بد بعض لپاره دشمنی کوي پخپلو کې د یو بل سره بیان کوي یا ابلیس په دشمنی کې د آدم علیہ السلام ہوا بی بی او د اولاد دا غي سره یا دشمنی د ابلیس درینو سره استاد سره پارا پرېزمکه کې مستقر قرار دی او متا د الہینا تر یو ټیم پوری چې انقضا دا جالو دا نو دا قلنا قول ش مقوله غواړي به مقوله دا ضمیر په به تو کې فاعل له ذل حال دی مالکون د بعض استاسه کې چعدون لبعض خبر د بعضکم نه جمله اسمیه ده دا ټوله مقوله د قلنا د پاره خواستا سره پاره پزمکه باندې مستقر دی دا مستقر شیو نو سو کوئی چې زیاده قبر چې کوم دی مستقر عبد الله بن عباس سے وی چې دا قبر دی او متا د الہینا انقضاء د اجالو تزمکا او یا لغوی معنی مراد د موضع د قرار او استقرار په دنیا کې فتلقى ربي كلمات فتاب عليه ذکر آدم علیہ السلام د رب کریم خپلنا چند کلمات نو تلقى معنی اخذ واخذت قبول تلقي بالقبول اخذ آدم فاعل د تلقاش کلمات مفعول به شو دی ظرف لغوم صحیح کیږي یا صراحه سی کلمې حال وګرځاو په حال کون د دې کې چې حاصل شو آدم علی السلام ته من ربه د انبیاء علیهم السلام د وحی طریقې متعدد یو دا غینه تلقی بالقلب دا وحی بالقلب فتابا پس رجوع کړه علیه په آدم علی السلام باندې په قبول توبه
توبه رجوع ته ویل کیږي. مخلوق ته ذکر رجوع کوي د ګنا نه چې بیا باندې کوي. ته تواب زکوای چې رجوع کوي د عقوبت نه اراده نه. نو فتاب پس رجوع کړه باری تعالی علیه السلام په قبول د توبه سلام. انه هو التواب الرحیم. دا کلمې څه شوی دی وخت کې دا کلمې څه شوی. عبد الله بن عباس سے فرمایي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الفاظ. دا د عبد الله بن عباس سے موقوف اجتهاد دے د اتم سفارینا چې التدا ذکر. مرفوع حدیث کے عمر فاروق سے فرمائے حاکم مستدرک کا تصدیق کہ رسول اللہ مبارک فرمائے لما اقترف آدم الخطیہ اعتراف چوک سوال یو کہ اللہم بحق محمد الا غفرت الہ تو فرمائے کہ فارف محمد ما خونه پیدا کړي لا اوس پوری. نو آغا آدم علیہ السلام فرمائے لما خلقتني بيدك نفخت في روحك رفعت راسي فرأيت على قوام العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا حب الخلق. فترى تولګي رچنم سنه او ځکه مگر محبوب د باری تعالی اور تو فرمایل صدق ویل انه لا حب الخلق الی ما تدب دے فصلنی بحقیقت فرد دعا وقت بخنه میں وکړه لولا محمد ما غفرت لك کده نوې تب میں پیدا کړه نوې. حاکم مستدرک کے حدیث نہ بعد ذکر کہ هذا حدیث صحیح الاسناد حدیث صحیح سند والا توسل براشد. قول دا شد مرفوع حدیث ترجمه دا شو چې مراد د دې کلمه سوال بحق محمد مصطفی او تاریخ دمشق دا ذکر کړی دی چې جبرائیل علیہ السلام تراغه 300 کال آدم السلام دینه بعد جڑا وکړه 300 کال او جړل سل کرت بیت الله شریف ته حج تراغه دعا نه قبل دا د مغفرت आवाज نه کېدو جړل به ډیر زیات حتی کان فی خدیجه داول تر دې چې دی مخ کې خړونه جوړ شوی او کرخه جوړې وي دا اوخ کا تیزاب لري چې لږ زیات لاړ شي دل تاثر ښکاری. روایاتو کې راځي چې تمام انساني جړا یو او د داوود علی السلام جړا بل خواشنو هغه په پدرنش او د داوود علی السلام او د ټول انسانانو جړا چې یو خواشي او د آدم علی السلام جړا بل خواشنو اب پدرنشي. د ټول انسانیت د جړا نه ډېر جړلې دي. څوک سلويخ زلیادې څوک سل زلیاد ته پیدل لاړو د هندستان نه بیا هم دعا قبول نه شو. جبريل علیہ السلام پر رحم راغی تاریخ دمشق لیکي ورته ویل اے آدم علیہ السلام چې ته پیدا شوی سر دی پورته کا عرش په پوندو سره کل شیو ویلا اله الا الله محمد رسول په دومره نه پويږي چې دومره نمونه کې دانو ولیو ځکه دغه ورته پیش کا وسیله کې نبی دعا وکړه چې اللهم بحق محمد الا غفرت لي. نو دا تلقی د کلماتو چې وا دا توسل په ذات محمد مصطفی باندې دا رائے دا علی المرتضی دا او دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په مرفوع حدیث کې دا. عبد السلام الرستمی شیخ الوهابی هغه په خپل کتاب کې او ترجمه خبره کوي چې دا آدم السلام په ذات چې وسیله نه ولې شوی روایت د حاکم مستدرک کې ودا ضعیف دی. ولی ضعیف دی؟ جواب کوي وې ځکه دا مقابل قرآن دی ودا مقابل قرآن طالبان دې کوي ولی وې قرآن کې تلقاد بی کلمات ربنا ظلمنا انفسنا ونا پو انسان کلمات نہ مراد ربنا ظلمنا انفسنا کله چا ویلی کله قرآن ویلی چې هغه د الفاظ دي. دا خورای د عبد الله بن عباس د موقوفا رای د چاره د عبد الله بن عباس. نو دو طالبانو ته ولیدو کور کې چې ځکه ضعیف شو چې د قرآن مقابله شو د سی وایا چې حدیث ځکه ضعیف دی چې دا مرفوع حدیث مقابل موقوف حدیث جوړ شوی
دا عبد الله بن عباس سے موقوفه فتوا دا چې دا ربنا ظلمنا دی، او حدیث د حاکم مرفوع خلق تدس روایت چې دا حدیث مرفوع دا چې الفاظ توسل دی، او حدیث موقوف دا چې ربنا ظلمنا دی. نو طالب به پوه شي چې موقوف او مرفوع معارضه راځي چاته ترجیح پکار. صحابي فتوا حدیث مرفوعه مقابله کې شي نو چاته ترجیح پکار دا کور کې خلق وتا ودا وای حدیث زکه ضعیف قرآن په مقابله، قرآن مقابله کې نه دی، د عبد الله بن عباس د اجتهاد په مقابله کې. بیا موږ مقابله ختمو مونږ وایو چې د عبد الله بن عباس سے الفاظ دا چې دلته د علی سلام یو الفاظ د دعا استعمال کړي او طریقه د دعا استعمال کړي. الفاظ ځان ته شعر، طریقه ځان ته شعر. ته دعا کې رب اغفر لي الله ما وبخ بوسیله النبی رسول الله په وسیله باندې. نو الفاظ د دعا رب اغفر لي دي او طریقه د دعا وسیله د المصطفی دا. نو حدیث دا مستدرک کی طریقه د دعا رااله او په عبد الله په قول کې الفاظ رااله. نو الفاظ د دعا ربنا ظلمنا انفسنا بحق محمدنا هغه طریقه د دعا شو، د الفاظ د دعا شو. نو کومه معارضه را پدې د مرفوع او د موقوف معارضه نشته ده، خدای د زد نه لګیا ده. وتاب علی انه هو التواب الرحیم. دا رحیم او تواب یا د هو د پارا یا د ان د پارا، هو به ضمیر فصل شي، هو به اسم شي. قلنا بتو منها جميعا، دا خو بیا تکرار راغی. پاس قلنا بت بیا وی قلنا بت، دا خو تکرار دی او تکرار د کلام د بلغاء او فصحاء او خلاف. جوابین اور یو دا چې یا خدا تاکید خلدا ول د پارا تاکید څوک چې غوسه شینو خپل کوي، چې غوسه شي خبره دوزل کوي او تاکیدن ورته امر وکړه. یا سره چې قلنا بتو التا امر شدا نزول دانه د جنت نا پيو اهبتو سره د جنت راور سماو دنیا تا. سماو دنیا کې بیا تاویدل تا کې چرته کی دویم امر ورته شو قلنا بتو کچھ شي د اسمان نم کچھ شي زمين تلار شي. دا قلنا بتو منها من سماء الدنيا قلنا بتو من الجنه. نو تکرار نشته دی. قلنا بتو منها جميعا سماء الدنيا. دایتو جميعا دا مقوله دا قلنا شو جمله فعلیه شو. فإما يأتينكم مني هدى ما زائد ده فاعتف شوا فإينا پس کچری راشی بیتا کتاب تا زمانہ ہدایا چه مراد ده هدانا کتاب شو یا انبیاء شو، خاصتا نبی علیہ السلام شو. فمن تبع هدایا چاچه اتباع کړه کتاب زما او د انبیاء علیهم السلام زما فلا خوف علیهم ولا يحزنون. نبیرا پدوی بل کی او نبی د يحزنون چې غمو کی. د خوف او د حزن فرق دا دی چې خوف په متوقع باندې او حزن د واقع نه وي. کم شی واقع شي سره خفای ولې وشو او خوف د معصیت نه متوقع مستقلنا نو په خوف په معصیت باندې او نه حزنون چې خفشي په واقع باندې. او یا فرق دا دی خوف راځي په مکروهات باندې او راځي په فوات د محبوبات باندې. مکروهات باندې خوف وی او فوات د محبوبات باندې حزن وی. نو دا شرطیه شیاتینکم هدایا دا هدا فاعل دی یاتین نشو کوم مفعول به شو من نظر فی لغوا جمله فعل شرط فمن تبع جزاء او یا صحیح شو دا ټول جزاء جوړیږي. من تبع هدایا دا من موصوله دی تبع کې ضمیر من تفاعل هدایا مفعول به دی جمله فعلیه دا موصول بفعل له او مبتدا موصول بفعل معنى شرط يصح دخول في الخبر نفاذ جزاء صد مصد خبر شوا. فلا خوف كلا نافيه کا
او لا خوف مبتدا علیہم خبر دے او کہ هم مبتدا يحزنون خبر دے دا جملہ مقصد دا خبر شو طول جملہ اسمیہ شو دا جزا شو دا پار دا ایاتینکم منی ہدایا یو شو پرین ترازی چی خوفن نکرہ دا او دا لال نفی الجنس نباد شیلی نکرہ مفرد راشی مبنی ور فتحوی دا خوفن مرفوع دے لا خوف پکار دے لا جناح علیکم چرازی جواب پر طریقے نبان یو لفظ پوری تعلق لري بل معنا پوری آغا چی لفظ پوری تعلق لري خلا صدا دا چی خوفی منصوب نکا مفتوح نکا لائم الغاتا واخست و خوفون مقتدا کا ولی کپدی بانی عطف راغلے دا معرفی چی لاهم اولال نفی الجنس کو معرفہ کی ملغاتوی چار کلا عطف دا معرفی پیراغلے نو دغ اللہ کا پا خوفہ کی عامل واقعو نو بیا بی پا معطف کی معامل اخلو او معطف کی خو هم راغلے معرفہ اولا خو پا معرفی کی عمل نفی جنس دا نو جنس خو نکروی کنا پا معرفہ کی عمل نشی کول نو دا وجد عدم صحت دا عمل دانا پدی معرفی معطفی کی عمل مورنک پلکی نو ملغات اشوا دا لفظی جواب معنوی جواب دارے کلا خوفش اولا عاملش فی الجنس جنس خوف بنفشی جنس خوف او مراد دلتا نفی دا جنس خوف ندا بلکہ مراد دا نفی نا نفی دا خوف معین دا معین خوف نفی دا چپ آخرت کے دے دا آخرت پا باب خوف نوی باب تعالی نا خوف کل پتواری کی گی پا اولیاء و صلحاء و بانا دا سیر پیراشی چی رپی گی بیا نو خوف کو نفس الامر کشتا کنا نو پا آخرت کے خوف پی نشترے جدا اخپل شان و شوق عزت و گوری والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار وعید راغی بآیاتنا دا جملہ تب کفروا بانیو بآیاتنا پا تنازع دا فعلین دوارو پوری تعلق سی کفروا بآیاتنا وکذبوا بآیاتنا دا سلد الذین مبتدا شوا اولئک مبتدا ثانی برشو دا ټول بیا خبر ولذین کفروا د پارش جمله اسمیه هغه کسان چې کفر کړي دي بیا آیاتنا او هغه کسان کذبوا چې نسبت د دروغ کړي بیا آیاتنا تفسیری ساوی داری کلی دی چې مراد د آیاتنا آیاتو کتاب د قران کریم دا مراد دی او مراد د آیاتنا معجزات او کرامات دی ځکه مراد د آیاتنا دلائل د قدرت دی او خدای تعالی چې کله قدرت ظاهر کوي او قدرت ښکارا کوي ناره پاغه ځای کې ښکارا کوي چې کم ځای د عادت خلاف راشي اور سوځول کوي سو کو نه سوځي نو خلکو ته پته ولګي چې خدای تعالی قادر ذات دی او بډو بول کوي ډوبې نه کی هوا نه پرې وتل راځي پرې نوځي نو کم کار چې کې اسباب او عادت نوي هغه کار کې د خدای مظاهره وي نو آیات الله نه مراد دلائل قدرت دی او دلائل د قدرت اچ ښکارا کیږي په معجزات نبی او رحمت للولی کې ښکارا کیږي نو وای چې کذبوا بیااتنا هغه چې دا معجزو او کرامات چې اولیاء انبیاء ته مور کړی دي خلق چې د دې تکذیب کوي نسبت د دروغ ته کوي دانشتا دا دروغ دي اولئک دا اصحاب النار نو کرامت معجزه کې چونکه پکار چې واوریدل شي باید مسلمه شي ځکه چې د خدای تعالی د قدرت نه انکار را نشي هم فیها خالدون هم خالدون فیها مبتدا خبر دی فیها ظرف لغو د خالدون شو بس